السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله یاست. دا ویډیو خاصا دغه شاګردانو لپاره چې سږ کال د 1399 کال د کانکور په امتحان کې ګډون کوي. د هغوی لپاره یو ښه خبر دا دی چې نن د کانکور د امتحاناتو دا کمیټه چې کوم ده هغوی ته یې همداسې یو سایټ لینک پرې ایښی دی چې تاسو کولی شئ د هغه لینک څخه په انلاین شکل باندې هغه خپل آی ډي نمبر ترلاسه کړئ. او آی ډي نمبر چې تاسو ترلاسه نه کړئ نو آی ډي نمبر تاسو په امتحان کې ګډون نشئ کولی او تاسو د خپل کانکور د امتحان نتیجه نشئ ترلاسه کولی. تاسو دغه لینک کولی شئ چې په د خپلو ملګرو څخه پیدا کړئ یا د ډېرو استادانو، شاګردانو، فیسبوک او داسې نورو رسنیو کې شیر کړي دي. تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ، خو زه به دا لینک په ډسکریپشن کې هم درته پرېږدم. نو اوس راځو په دې کې څنګه موږ کولی شو خپل آی ډي نمبر پیدا کړو. کله چې په همدې سایټ باندې کلیک کوو لینک باندې، بیا موږ او تاسو ته هغه صفحه راخلاصېږي. په هغه صفحه کې زموږ او ستاسو څخه د نیکه نوم، د پلار نوم او همدارنګه خپل نوم وغواړي. چې کله موږ بیا هغه ورته انتخابوو او خپل مربوطه ولایت ورته انتخابوو، په کوم ولایت کې چې زموږ او ستاسو نیت دی چې امتحان ورکوو او یا مو نوملیکنه کړې ده. نو تاسو ته د 33 ولایاتو لیست راوړي چې هغه 33 ولایاتو یې پرته له کابل څخه، کابل معلومات بیا وروسته دي. خو زه اوس دلته څنګه موږ او تاسو کولی شو خپل آی ډي نمبر ترلاسه کړو، نو زه کندهار انتخابوم. کندهار کې به زه د راتلونکي کال کې چې امتحان ورکوي زه به د یو چا معلومات ورکړم. هغه معلومات کوم چې دوی غواړي، مثلا د نیکه نوم. راځو د نیکه نوم د نیکه نوم شو عبدالاحد. اوس راځو د پلار نوم، همداسې په ترتیب باندې ډکوو او بیا خپل کوم څوک چې په امتحان کې ګډون کوونکی دی. دې تاسو خپله کوم تاسې چې امتحان ورکوئ، تاسو کوم نوملیکنه کړې هغه نوم چې تاسو په نوملیکنه کړې ده هماغه شان به صحیح ورکوئ. ګور دا دې معلومات یې راوړل، تاسې وګورئ. ما صرف هغه نوم د پلار نوم او د نیکه نوم ورکړ. دلته بیا هغه ټول معلومات دې راوړل. ګوره نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم، لیسه، هغه د ژبه، جنس، د امتحان ډول او تر ټولو مهم شی همدا آی ډي نمبر دی. ګوره M 27 00 98. تر ټولو مهم یې همدا آی ډي نمبر دی. دغه آی ډي نمبر په مرسته تاسو کولی شئ چې خپل د کانکور نتیجه ترلاسه کړئ او همدارنګه په کانکور فورم کې لیکئ او هلته یې هغه کومه خانه چې ورته ځانګړې کړې هلته هغه خانه پرې ډکوئ. خو دا اکثریت دغه معلومات ډېر صحیح راوځي. ګوره داسې چې تاسې نوم د پلار نوم او د نیکه نوم ورکوئ، ستاسو د آی ډي نمبر اتومات درکوي. خو که چیرې بیا هم داسې وشول چې ستاسو په نامه کې تغییر و یا مو په ژبه کې تغییر یا د پلار نوم یا د نیکه نوم کې مو تغییر و، نو بیا د هغه د ترلاسه کولو لپاره مثلا غلطي و، نو د غلطي لپاره به بیا دا دویمه پاڼه کلیک کړئ. دویم د اصلاح فورم. د اصلاح په فورم کې به تاسو څه شی کوئ؟ لومړی ستاسې هغه آی ډي نمبر خو تاسو ته درکوي. ستاسو غلطي به یا په نامه کې وي یا د پلار په نامه کې یا په ولایت کې یا په ژبه کې یا په جنس کې. نو تاسو به هماغه آی ډي نمبر چې دا اوس مخکې تېر شو دلته به ورته پیسټ کړئ. دلته مو په څه کې غلطي وه، په نوم کې د پلار نوم، د نیکه نوم، په لیسه کې، په جنس کې، د امتحان په ډول کې او که کوم بل ډول. نو بیا به دا ورته انتخاب کړئ او دا خانه به ډېره صحیح ډکه کړئ. نور نو بیا ستاسو چې هغه راتلونکي امتحان کې تاسو کوم ګډون کوئ په دغه کې چې تاسو دغه دویم وار یې ډکه کړه، د دغه پر اساس باندې تاسو ګډون کولی شئ. نو تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، الله په امان.